فقط غوږ ونیسه. Just listen. Just listen. دا دروغ دی. It is a lie. It is a lie. نور هیڅ هم نه. Nothing else. Nothing else. تا ولیکل. Did you write? Did you write? هغه وانه وریدله. He didn't listen. He didn't listen. ایا تا ډوډۍ وخوړه؟ Did you eat food? Did you eat food? ما چای وڅښه. I took a tea. I took a tea. took د ټیک دویم حالت د معنی د اسهاله یا زیاتې معناوې لري خو دلته یې مقصد د اسهال دی. ارام اوسه یا ورخطا کېږه مه. Take it easy. Take it easy. څه وشول یا څه پېښ شوله. What happened? What happened? هغه ډېر مهربانه ده. He is very kind. He is very kind. Kind معنی ده مهربانه. د الله عبادت کوه یا الله ته عبادت وکړه. Pray to Allah. Pray to Allah. هیڅ کله خراب مړۍ یا ډوډۍ مه خوره. Never eat stale bread. Never eat stale bread. stale خرابه. bread معنا ډوډۍ. ما هغه د غرمې ډوډۍ ته راوغوښته یا هغه مې د غرمې ډوډۍ ته دعوت کړ. نو په انګلیسي کې به وایو I invited him to lunch. I invited him to lunch. پرېږمې ده چې لاړ شم زه یا ماته اجازه راکړه چې لاړ شم. Let me go. Let me go. د هغه سره خبرې وکړه. Talk to him. Talk to him. دوی ډېر بې وفا خلک دي. They are very disloyal people. They are very disloyal people. disloyal معنی ده بې وفا. people خلک. خواري کوه یا محنت کوه. work hard. Work hard. ستا خبرې مې په یاد دي. I remember your talks. I remember your talks. کوه څه دي چې زړه غواړي یا کوه هر څه دي چې خوښه وي. نو په انګلیسي کې به وایو do whatever you like.
Do whatever you like. دلته یې راوړه. Please bring it here. Please bring it here. دلته یې راوړه. Bring معنا راوړل. د here معنا ده دلته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.